د نن شپې په خبرونو کې افغانستان کې د ډیپلوماټانو د امنیت په اړه اندېښنې ملګرو ملتونو او امریکا په کابل کې د پاکستان پر سفارت برید غندله اسلام آباد له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي پر سفارت او حکمتیار د ورستیو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی د روسیې پر وړاندې د امریکا او فرانسې اتحاد بایدن او ماکرون وايي چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره روسي پوځیان باید د اوکراین له خاورې ووځي دوه مشران ویلي چې هیوادونه د روسیې د جګړې پر وړاندې ګډ دریځ لري او د مالیات لرونکو خلکو نړیواله ورځ نن په نړۍ کې د معلولینو نړیواله ورځ ولمانځل شوه خیبر پختونخوا کې معلولینو په ورزشي سیالیو کې برخه اخیستې او خپل وړتیاوې ښودلې دي په نړۍ کې 15 میلیونه خلک په یو ډول نه یو ډول معلولیت لري السلام علیکم مخام په خیر نن شنبه د دسمبر د میاشتې 3 نیټه ده تاسو د امریکا غاک پښتو خبری خبرونه ګورئ تاسو کوربه احمد شکیب یم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د طالبانو لخوا د امریکا غاک د خبرونو لبندولو وروسته ویلي چې دا اقدام د امریکا له سترو اهدافو سره په ټکر کې دی چې د مطبوعاتو ازادي هم پکې شامل ده کربي زیاته کړې چې طالبان واقعاً په رسمیت پیژندل او مشروعیت غواړي هغوی باید له قانوني لارو عمل وکړي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو له لوري د امریکا غاک او ازادي رادیو د خبرونو بندول غندلې دي په افغانستان کې د امریکا غاک رادیو او ازادي رادیو پر خبرونو د طالبان لخوا د بندیز لګولو په خبرګون کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي دا کار د مطبوعاتو له ازادۍ څخه سرغړونه ده او متحده ایالات باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مطبوعاتو له ازادۍ او د اتباعو له حقوقو څخه دفاع ته دوام ورکړي ترڅو هغوی رسنیو او خبرونو ته لاسرسي ولري This is a group that says they want legitimacy. دا هغه ډله ده چې وايي دوی د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ له هیوادونو سره مشروعیت او عادي ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. یو له هغو شیانو څخه چې موږ د سوله ایزو مظاهرو سربېره دفاع کوو د مطبوعاتو ازادي او اطلاعاتو او خبرونو ته د خلکو ثابت او د باور وړ لاسرسی دی. خاغله کربي وايي د طالبانو کړنې د دوی له څرګندونو سره مخالف دي او موږ وینو چې زده کړو ته د جنونو لاسرسي قطع کړي او د خارونو په ځانګړي توګه د خزو د مدني او بشري حقوقو تر پخو لاندې کولو شاهدان یو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د طالبان لخوا د امریکا غاک رادیو پر خبرونو بندیز غندلې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا په ټوله نړۍ کې خپلواک رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي د طالبان لخوا په افغانستان کې د امریکا غاک او ازادي رادیو د خبرونو بندول د طالبانو د ظالمانه اقداماتو په اوږدلیس کې د یو بل اقدام اضافه کېدل دي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویس هم په خپل ټویټر د طالبان لخوا د امریکا غاک او ازادي رادیو د خبرونو بندول غندلي او ویلي دي چې افغانان خپلواک رسنیو ته د لاسرسي حق لري د امریکا غاک یو شمېر اوریدونکو وايي طالبان د رسنیو بندولو پر ځای خلکو ته کار پیدا کړي افغانستان کې د دې چې د یوازې تاسو رادیو نور هیڅ نه وي یوازې زمونږ د ساتيري او زمونږ خبرېدو د فارم د یو تاسو رادیو او هم د بد مرغه چې موږ لا څور کړ او وروستانو وخت کې د کارمانو د نجیب وخت کې باندې رسول طالبان باندې کې باندې کې دا خو ډېر نړیوال رادیو دا په دې باندې هم حکومتونه نه کېږي چې رادیوګانې بند کوو د خلکو غږ بند کړه دا خو نه کېږي بل خلکو ته کار پیدا کړي روزګار پیدا کړي خلک پیشرفت کې خپل بس وطن جوړیږي یو شمېر افغان ژورنالستان وايي طالبان غواړي چې نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه پوه نشي نو ځکه پر رسنیو محدودیت وضع کوي مهمترین دلیل برای قطع دسترسی مردم از نشرات رسانه ها بخصوص صدای آمریکا از طرف طالبان است که طالبان نمیخواهند آنچه که در افغانستان میگذره را
هم خود مردم افغانستان کسانی که بیشتر در جریان نیستند و هم مردم دنیا بدانند. مخکې لدی چې دغه بندیز ولګول شي د امریکا غږ آشنا رادیو د افغانستان له دننه څخه د ورځې د 12 ساعتونو لپاره د 15 FM چپو او 2 منځنیو چپو لري 6 ساعته په دری او 6 ساعته په پښتو خبرونه کوي. د غرسنۍ په بیلابلو خبرونو سره د افغان ولس غږ د هغو مسایلو په اړه نړۍ ته رسوي چې په کورنۍ رسنیو کې د طالبانو لخوا سانسور شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکو. په کابل کې په یو ورځ د پاکستان په سفارت او د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پر دفتر بریدونه شوي، خو د پاکستان سفیر او ګلبدین حکمتیار دواړه له دې بریدونو څخه روغ وتلي دي. ګڼو هیوادونو او سیاستوالو دغه بریدونه غندلي دي. حکمتیار پر ځان برید د بهرنیو اجیرانو کار بللی دی. د امریکا د بندنوي چارو وزارت پاکستان او ملګرو ملتونو په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونه برید چې هدف یې دغه سفارت شازدافر او عبدالرحمن نظامانی غندلې او په دغه اړه د رڼو څېړنو غوښتنه کړې. پاکستان وايي په کابل کې سفارت نه تړي. د امریکا د بندنوي چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلي چې په بهر کې پر یو ډیپلوماټ د برید په اړه ډېر اندېښمن دي او دغه برید لامل د زیانمنو شویو سره خواخوږي لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د یو بیان په ترڅ کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت برید غندلې او له هیوادونو د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د خپل ژمنو د پوره کولو غوښتنه کړې. ویلي دي یا د شورا دغه ترهګریزو اعمالو د عاملینو، تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو د حساب ورکولو او د محاسبې پر اړتیا ټینګار کوي. پرون په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید سره هم مهاله په کابل کې د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پر کور هم برید شوی چې پکې 2 ځانمرګي بریدګر وژل شوی، خو حکمتیار ته زیان نه دی رسیدلی. واقعیت دا دی چې طالبان نه په داخلي کچه او نه په بهرني کچه د داسې سیاستونو لرونکي دي چې دغه په نتیجه کې په هم د اوس حالت چروان او سیغمیزه د افغانستان د خلکو نه تنها چې نه لنډيږي مخ په وګړي دوه او په اخري کې هغه ترور دهشت او وحشت چې د پاکستانی حاکمیت په تیرو شلو یا په څلوېښتو کلو کې ایجاد کړی او اوس د جمهوریت پړنګېدو باندې هغه جشن نیولای دی. دا جشن بزیات دوامونه کې همغه په کابل کې لبریدونو یو ورځ وړاندې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر له طالبانو د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د کارولو د مخنیوي غوښتنه کړې و. دیکھیں یہ ان کا وعدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. وګورئ د طالبانو ژمنه یوازې زموږ لپاره نه ده بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره ده. دوی له ټولې نړۍ سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. که طالبان غواړي د نړۍ سره تعامل وکړي نو که دوی خپل ژمنه پوره کړي دا نه یوازې د پاکستان په ګټه ده بلکې دا په خپل د طالبانو لپاره هم ګټه لري. د طالبانو د بهرنوي چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ته په کابل کې د پاکستان سفارت د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړي او ویلي دي چې په راتلونکي کې به دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. د بهرنی چارو وزیر په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وغندلې او اطمینان ورکړ چې د سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې عاملینو د پیدا کولو او د قانون منګولو ته په سپارلو کې به پوره کوشش وکړي. همدارس ښاغلي بلاول بوټو څرګنده کړه چې دغه ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي خرابولی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په داسې شومو اعمالو کې کامیاب شي. تر اوسه چې د پاکستان پر سفارت او د اسلامي ګوند مشر پر کور د بریدونو کولو مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دا په یو ډیپلوماټیک مرکز او پر یو وتلي سیاستوال لومړي بریدونه دي. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن. د ډیپلوماټیکو بنسټونو د امنیت اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د مخکنی ولسی جرګې لغړې شینکۍ کړوخیل سره خبرې کوم چې له کاناډا نه پروګرام سره ملګری شوی. مرمن کړوخیل سلامونه او نیکی هیله. کابل کې د ډیرو گاونډیو هیوادونو ډیپلوماټان شته، ولی د پاکستان سفارت په نخښه شوی په داسې حال کې چې د غیواد له طالبانو سره توده راشه درشه لري؟ سلامونه.
زما په اند باندې کوم حمله چې د پاکستان په سفارت باندې شوه د خپل د پاکستان د استخباراتي کړو له طرفه پلان شوه ده ځکه چې پاکستان کافي د فشار لاندې ده او ټي ټي پی کومه عملیاتونه چې په داخل د پاکستان کې اجرا کوي پاکستان فوج دغه واقعا نارامه ده او بار د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د ټي ټي پی د مدیریت کولو لپاره یا منع کولو لپاره یا بین ځپلو لپاره باید همکاري وکړي او طالبان خپل مجبوریتونه لري چې په هغه شکل چې پاکستان غواړي هغه نشي کولی لومړی خو دا ډېره خبر ده چې پاکستان کړلی واغی اوس ریبي په وخت کې په افغانستان ورته ویلي چې ته باید داسې افراطي ډلې په خپل خوره کې پرې نه دي چې یو ورځ به دغه ور لمنه به ستالمه ته هم ورسیږي چې نن موږ دغه شاهد یو راځو چې دوی ولې په خپل سفارت باندې حمله وکړه زما په نظر باندې دوی په خپل کړه ده ځکه چې طالبان دې ته وهڅوي مجبور کې چې د ټي ټي پی د ځپلو لپاره یا د مهار کولو لپاره دوی سره پوره همکاري وکړي یو دوم دی خپل بل هدف هم لري هدف هم دا دی چې همیشه دوی طالبان ته اوس په مغستر ګوري کوم چې په د جمهوریت کتل ځکه چې دوی دې طرفدار نه دي چې په افغانستان کې نور ډیپلوماټیک جنسي راسي خپل دفاتر واسکي خپل نمائندګي خلاص جالب ده مېرمن کډوخیل ستاسو استدلال مال لپاره ډیر جالب پدې باندې ده چې تاسو وایي چې په خپل پاکستانیانو د کار کړه د پاکستان استخباراتو په داسې حال کې چې دوی له طالبانو سره نږدې اړیکې لري لبرید پرته هم کولای شي په طالبانو باندې فشار راوړي ورته وایي چې له ټي ټي پی سره مبارزه وکړي کداغه نفوذ ونه لري نو طالبان څه کولای شي د ټي ټي پی په وړاندې افغان طالبان اجازه راکړه ما خپل خبره مکمل نه کړه دوه هدف دا دی چې دوی ځکه په دې خپل سفارت باندې حمله وکړه تر څو پورې نور ممالک د دې جرأت نه کوي چې په افغانستان کې ادارې خلاصې کړي ځکه چې د پاکستان ویره خلم دی د چې طالبان واقعا کامیاب شي پرمختګ وکړي او نور ممالک د سره مستقیم رابط وساتي نو بیا دوی کې خپل رول ډېر برجسته نه ویني او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغانستان کنټرول او رابط دوی لاس څخه وځي بیا هم دغه پاکستان چې طالبان یې سولې ته وهڅول او ځینې په دې باور دي چې هم دغه پاکستان چې طالبان واک ته ورسول نو څنګه کولای شي چې اوس د طالبانو د رسمیت پیژندلو مخه ونیسي ګوره دوی په جمهوریت ته تشویش تللو هغه ارمان پوره سو امریکایان هم وتل اوس هغه ډله دوی راوصله چې دوی کولای شي پوره مدیریت دي او دوی په فرمایشات باندې وچلېږي چې غواړم زروسته د رسانې باندې ولکه دوی ارتباط او دوی لاس بارکه خبره وکم ځکه چې صحیح ده چې د سید دوی راوستي دي اما دوی غواړي چې اوس دومره محدود او په انزوا کې وساتي چې همیشه پاکستان دوی نمائندګي وکړي نه دا چې طالب دې باندې وټوانه کې چې خپل نمائندګي په خپل وکړي مننه کډوخیل څه وخت کم د هیله کوم چې لړن ځوابونه راته راکړي پرون د حزب اسلامي پر مشر هم برید وشو د ویلي چې برید بهرنیو اجیرانو کړي منځوري کوم کسان دي پر حکمتیار د برید انګیزې څه دي زه فکر کوم چې په حکمت ولتیار باندې د باندې پلان شوی نه ده بلکې په داخله کې پلان شوی ده ځکه چې ځینې هغه سرګندونه د طالبانو په خوا نه او طالبان له دل دریس نه کافي نارامه مطمئنا دا پلان شوی حمله د کابل څخه و د لپاره چې د لبین لاړ شي او یا د چې کافي وډر شي او نور خاموشه پاتې شي صحیح راشو یو جلا مطلب د چې تاسو لکه مخکې هم ورته اشاره وکړه تاسو پوهیږئ چې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غاک او ازادي رادیو خبرونه بندي کړي دا دوه رسنۍ هغه خبرونه خبروي چې خای محلي رسنۍ لويري خبرولای نشي طالبانو د رسنیو ازادي ته ظاهرا ځان ژمن بولي مخکاري چې ژمن نه دي تاسو په نظر دا اقدام به څه عواقب یا پایله ولري اول خو طالبان متاسفانه چې هر پریکړه بیغنه چې محاسبه یې د سې چټول نه درست فیصله دي چې کړي معلومدار دوی د بیان د ازادي طرفدار نه دي بلکې دوی فکر کوي چې بیان ازادي د مملکت کې ثبات لبین سي او نامني رامنځته کیږي دوی دا باید هم یو څل بیا مهمه چې په دې کې هم پاکستان هغه غلط مشورې چې طالبانو ته ورکوي ترڅو پر فکر کوي چې دا یو صحیح مشوره ده او طالبان فکر کوي چې په دنیا باندې به یو فشار راوړي د دوی پر رسمیت پیژندلو باندې اما په دې باندې نه پیږي چې دوی به څومره نور هم انزوا طرف ته ولاړ شي دین هم ولس نه خوښه ده او هم معلومدار بین المللي ټولنه هغه څوک چې د بیان د ازادي او د اطلاع رساني طرفدار دي دوی مطلق دغه په خلاف روان دي مېرمن کډوخیل ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته له توضیحات څخه مننه بخیر اوسئ طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي
خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنوي څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي. له ملتیا مو ډېره مننه. راځو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د جمعې په ورځ د B-20 جنگي الوتکه نندارې ته وړاندې کړه. دغه الوتکه ډېره عصري ده او د اټومي بمونو د لیږدولو وړتیا لري. د دې الوتکې یو بل ځانګړنه ده چې له عملي پرته پرواز کولای شي. د دغه الوتکې په جوړېدو باندې $100 میلیون لګښت راغلی. د امریکا د دفاع وزیر لایډ آسټن په کالیفورنیا کې د وینا پر مهال ویلي چې B-20 الوتکه په پرمختللې ټکنالوژي سمباله ده او د وړتیاو له درکه ساری نه لري. چارواکي وایي چې غلیم د دغه الوتکې د موندلو واس نه لري. د امریکا حکومت د جمعې په ورځ د مذهبي ازادیو د راپور د خبرولو په ترڅ کې د روسیې یو ملیشي سازمان د مذهبي ازادیو د سرغړونو په لیست کې شامل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د فعالیتونو له کبله د واګنر ډله د خاصې اندېښنې وړ بللې. په دې لیست کې افغان طالبان، د نایجیریا بوکو حرام، د سومالیا الشباب او د داعش د څانګې هم شامل دي. په نوملړ کې پاکستان هم شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په ټوله نړۍ کې حکومتونه او غیر حکومتي عناصر د عقیدې په بنیاد خلک ځوروي، زنداني کوي او ان یې وژني. په قطر کې د فوتبال د روان نړیوال جام لومړی پړاو پای ته ورسید او له 12 ټیمونو نه 14 ټیمونه بل پړاو ته ووتل. مشهور د آلمان او بلجیم ټیمونه مخکې تګ کې بریالي نشول. جاپان او جنوبي کوریا دوه آسیایي ټیمونه بل پړاو ته رسیدلي. د 14 ټیمونو آخري پړاو نن د امریکا او هالند او ارجنټاین او استرالیا د لوبو په ترسره کېدو سرته رسیږي. هر بریالی ټیم بل پړاو ته ځي او ناکام به کور ته ستنیږي. دا مرحله به تر 1 دسمبر پورې ادامه لري. د فوتبال د نړیوال جام په پایلو به د دسمبر په 18مه ترسره کیږي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو اوکراین هیڅ کله هم روسیې سره خبرو اترو ته د نه اړکولو پریکړه کړې. دواړو ولسمشرانو وویل چې امریکا او فرانسه د هر وخت په پرتله د مسکو د خونړي برید پر وړاندې د ناتو د متحد اوکراین سره کلک ولاړ دي. امریکا د فرانسې د ولسمشر د سفر په مهال د روسیې لخوا په سخت جمع کې د یوکراین د انرژي په زیربناو بریدونه د دوه ولسمشرانو د غونډې د سر موضوع وه. آیا ولسمشر بایدن به د یوکراین جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري؟ زه د ولسمشر پوتین سره د اړیکو ټینګولو په اړه کوم پلان نه لرم. زما خبرو ته سم غوږ شئ. زه د ښاغلي پوتین سره خبرو کولو ته چمتو یم، خو په دې شرط چې پوتین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کوي. خو نوموړي تر اوسه دغه کار تر سره کولو پریکړه نه ده کړې. که حالت همداسې وي، د فرانسې او ناتو د خپل ملګرو سره په ګډه زه به خوشاله یم چې د پوتین سره په دې خاطر وګورم چې دې څه غواړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا بایدن ورنه د یوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په پوتین د فشار راوستلو غوښتنه کړې، د فرانسې ولسمشر ویل چې د یوکراین د جګړې لامل د نړۍ ثبات د سخت خطر سره مخ دی. اجازه راکړئ چې تاسو د دویم پوښتنې په جواب کې درته وایم، موږ به هیڅ کله هم اوکراینیان داسې جوړجاړي ته چې دوی ته د منلو وړ نه وي اړ نه کړو. د دې لامل دا دی چې دوی زیات زړور دي. دوی له خپل ژوند، خپل اصولو او د خپل ملت څخه دفاع کوي او دوی راکړې ورکړې ته اړ کول به د دوامداره ثبات لامل نشي. د فرانسې او امریکا ترمنځ د ولسمشر بایدن لخوا د پاکې انرژي د هغه قانون چې د امریکا د اروپאי متحدینو محصولات زیانمنوي، فرانسې او امریکا د روسیې په وړاندې د دوو تر ټولو زړو ملګرو په توګه د ودرېدو هوکړه وکړه. اټکل دا دی چې د امریکا کانګرس به د بایدن د قانون تصویب کړي. او دا نوې قانون چې زه په پیغام ورکول کې هم خنم او هغه پیغام چې پوتین باید ترلاسه کړي هغه دا دی چې موږ دلته ولاړو او موږ به دغه شان ورته ولاړو. موږ به له یوکراین څخه د دې لپاره چې خپل بریا ترلاسه کړي او د دې لپاره چې خپل مخ ته ورسیږي خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. سپینماني روښانه کړي چې پروا نه کوي هر څومره وخت چې وي د امریکا متحده ایالاتونو به د روسیې د برید په وړاندې د یوکراینیانو د مقاومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نذرانه یوسفزۍ،
امریکا غږ واشنگټن. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې دي، خو تاسو کولای شئ زموږ پښتو خبرونه پر لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 څپو اوریدل شي. ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9815 14590 میگا هرتز لاندو څپو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکوراس خبرونه پر لاندو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو څپو 2140 9915 او ساسغت یا صداي شما خبرونه پر لاندو څپو 1510 او 9355 میگا هرتز اوریدل شي. بیا هم خراغلاست. له فزیکی پلوه مایوبینو ته دا موقع نه ورکول کیږي چې خپل استعدادونه نړۍ ته وښيي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د معلولینو ورزشي سیالۍ ترسره شوې دي چې پکې یو شمېر افغانانو هم برخه اخیستې ده. نور جزئیات د مسکا صافی په ریپورت کې. د پکتیا ولایت اوسیدونکو 28 کلن خلیل الرحمن یو له هغو کسانو دی چې معلولیت لري. خلیل الرحمن 3 کال وړاندې پکتیا کې د هوایي ډزو له کبله له ملاخ کتفل شوی او اوس شاوخوا یو میاشت کېږي چې پیښور ته د درملنې لپاره راغلی. خلیل الرحمن د پیښور په اسلامیه کالج کې د معلولینو لپاره جوړ شوی د سپورت سیالۍ کې په ویلچیر کرکټ کې برخه اخیسته. د شپې بیا چا سره ملمو ما د شپې بیا د نامعلومو کسانو لخوا زه په یو ډز ولګېدلم، د هغې له وجې بیا زه معذوره شوم. اوږه کې لګېدلی یم، چرایز و، هغې کې بیا یو چاره زما چې اوس سپاینل کارډ تللی وه ارام مخ ته، نو هغې له وجې هغه وخت کې ما لاس هم کار نه کولو، زما د دې ځینې لاندې ټول حس او حرکت ټول ختم شوی و. داسې غونډو کې په ویلچیر کې تلل ماته یو عیب ښکاره کېدو. نو اوس الحمدلله دومره جوړ شوی یم چې اوس غونډو کې داسې غونډو کې شرکت هم کوم او موقع ملاو شي د خبرو، نو ډېرې ګټورې دغه شانې غونډې. د دسمبر 3 نیټه چې د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت نومول شوی، د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ګډه د پیښور په اسلامیه کالج کې د یوې سیالۍ په ترڅ کې ونمانځل چې پکې د ټول پاکستان څخه 150 نه زیات معلولینو په بیلابیلو لوبو کې برخه واخیسته. جسمانی طور باندې چې کم افراد معذوري لري، نو هغه افراد سره ډیر زیات معاشره کې ترس خوړلو والا خبره یا دسه هغه ته یو کم نظر باندې خلک ګوري. نو بنیادی مقصد دا و چې دای خلکو لا چې کم وخت مونږه دسه اپورچونټیز کریټ کو، نو دای مونږ نه کم نه دي. د دې پروګرام کې زموږ سلور کمپوننټس دي چې کم کې سسټینیبিলিټي خبره راشي، د دې اکسیسیبিলিټي چې د دې اکسس خشي، اند دین به یو خبره راشي چې د دې سماجی بحالي هم وي چې خالی جسمانی طور باندې دی بحال شي، بیا چې معاشره لذي دی نو دی الته یو معاشره اهم فرد په حیثیت باندې کار شروع کی. اسما شمشاد هم یو له دغه معلولینو ده چې د فیسټیوال ته راغلي او په خپل لاس جوړ انټیک سیزونه پلوري. وايي معلولینو سره نه ټولنه مرسته کوي او نه هم دولت. مارکیټ ته لاړ شي، ډاکټر ته لاړ شي یا ترانسپورت مسایل دي، مطلب هر ځای کې چې موږ خلک چې چرته بازار ته لاړ شو کنه، یقین منه دا ما سره شوی دی. تاسو څه کار چې تاسو بازار ته راځي، کور کې نه کنه آرام سره کنه، نو بس دا سه خلکو مایند هم دا سه دی، حکومت سره موږ ته یو مطلب سہولت نشته کنه. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي په یو ډول معیوبیت اخته دي او په پاکستان کې دا شمیر 2.2 میلیونو ته رسیدي. د دغه معلولینو وینا ده چې له نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ ورته په ټولنیزو چارو کې د اسانتیاو نشټوالي دي چې باید دولت یې ورته برابر کړي. مسکا صافی، امریکا غږ، پیښور. یو جلاوطن افغان سندرغاړي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته کډواله شوی وایي په دردونو کې د هنر اصلي مفهوم موندلی ده. شکیبا تیموري وایي په پردیسۍ کې هم هنري فعالیتونه کوي، خو هیله یې دا ده چې له خپل هنر سره یوه ورځ بیرته خپل وطن ته ستنه شي.
نور جزئیات د برېښنا تحریک په ریپورت کې. فکر میکنم خیلی خوش شانس هستم که در آخرین دورانی که ستاره افغان پخش شد این شانس داشتم که من او کار انجام بدم. اگر او جرأت نمی‌کردم حالا آرزوی مثل خیلی های دیگه برباد میشد. شکیبا تیموري هغه ځوان افغان سندرغاړې ده چې خپل هنري فعالیت یې د طلوع ټلویزیون د افغان ستوري د موسیقۍ د سیالۍ له ځانګړې خپرونې څخه پیل کړی دی. نوموړی اوسمهال د کاناډا د کلګري ښار په یو کوچني اپارتمان کې اوسېږي. د طالبانو دویم ځل واک ته رسېدلو د افغانستان ګڼ شمېر هنرمندان یې یوه پله بیا د خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور کړل. شکیبا هم په همدې لړ کې خپل ګران ټاټوبی افغانستان د 2021 کال د اگست په 9 نیټې پرېښوده. نوموړی سندرغاړی د خپل اجباري کډوالۍ ټول ترخه حالتونه او ورپېښه شوې ستونزې مستند کړي او له خپلو مینوالو سره یې د یوټیوب له لارې شریکې کړي دي. امروز 4 روز میشه که من یه جواب پس نکردم. د کډوالۍ ناخوالو شکیبا ډیره ځورولې ده، خو دا د سفر او د کډوالۍ ترخه روزګار کړاوونو ته تسلیمه شوې نه ده. هر ځای او هر مهال خپل هنري فعالیتونه کړي او له هیواد څخه بهر او په هیواد کې دننه یې د خپل موبایل او انټرنیټ په مرسته خپل خلکو ته ورسولې دي. دا په دې عقیده ده چې له طالبانو سره اوس دومره واک نشته چې افغانان په افغانستان کې له انټرنیټ او اطلاعاتو څخه لرې وساتي. حال با اینکه طالبان آمدن و به فکر خودشان که مانع هنر شدن در افغانستان، اما هنرمندان ما در بیرون از کشور هنوز هم فعالیت میکنن، آهنگ میتن، کنسرت میتن و این دور زمانی شده که موبایلات دستشان است و میتونن که به هر چیزی که میخوان دسترسی داشته باشن و این که طالب بخواد که مردم افغانستان از هنر جدا کنه یک چیز محال است و موسیقی و هنر چیزایی است که از گذشته های خیلی دور مردم افغانستان با هنر شناخته شدن و در زمانه نمیشه کسی جلو رسانه و هنر را بگیره. شکیبا وایي پخوا به موسیقۍ ته د سرګرمۍ په نظر کتل، خو د تیر یو کال په ترڅ کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوم، ځکه اوس د هنر په رښتیاني معنا پوه شوم. البته من اصلا دوست ندارم که از رسانه دور شوم، ولی میشه انشالله بعد از اینکه با چالش‌های زندگی جدید روبرو شدم دوست دارم که به یک نحو خیلی پخته تری دوباره پس کارم شروع کنم، خیلی محکم تر از قبل، چرا که اگر که در افغانستان ایره به یک شکل سرگرمی میدیدم ولی فعلا مثل یک وظیفه میبینمش، چرا که خیلی از دختر خانم‌هایی که فعلا در شرایطی هستن که نمیتونن صدای خودشان برسانن، ممکن که طرف دخترایی که میتونن و این شرایط دارن به شکل یک الگو و به شکل یک مثال ببینن. که څه هم اوس شکیبا د خپل ژوند له شریک سره د کاناډا په کلګري ښار کې آرام او خوشاله ژوند لري، خو بیا یې هم هیله ده چې یوه ورځ بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته ولاړه شي ترڅو د خپل هنر له لارې خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کلګري کاناډا. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته دری خبري خبرونه پیلېږي چې کوربنه سحر عظیمی ده. سحر جان سلام، تاسو په پروګرام کې څه لرئ؟ سلام به شما شکیب جان و به دوستای بیننده. در این بخش برنامه بر علاوه تازه ترین گزارش ها از افغانستان و منطقه و جهان مصاحبه ویژه‌ای با احمد مسعود رهبر حزب جبهه مقاومت ملی افغانستان خواهیم داشت که از بینندگان عزیز می‌خواهیم که تا آخر برنامه ما را به خاطرش همراهی کنند. تشکر.